له هر څه نه مخکې د خپل درانه ملي ټیم ټولو ملګرو ته هرکلی وایو او تاسې په هر میدان کې د افغانستان شمله هسکه ساتلې ده. دا د ټولو هیوادوالو ګډ افتخارات دي. د تاسې لوبې ډېرې فایدې لري. د تاسې لوبې دي چې ځوانان سپورټ ته هڅوي. د تاسې لوبې دي چې ځوانانو ته سالم فکر ورکوي. د تاسې لوبې دي چې کسیران له نشو راګرځي، له بدو فکرو راګرځي، له مخالفتو راګرځي. که تاسې چېرته په کرکټ کې میدان ګټئ نو له یو انجینر سره فکر پیدا کېږي چې زه باید په خپل مسلک کې یو میدان وګټم. له یو ډاکټر سره فکر پیدا کېږي چې زه په خپل مسلک کې میدان وګټم. له یو استاد سره فکر پیدا کېږي چې زه په خپل مسلک کې دغسې تکړه خلک وروزم تر څو په ټولو برخو کې ګران هیواد راپورته سي او پرمختګ ولرو. د سیالانو سیالان سو. ډیره د افتخار خبره ده چې په ډیرو سختو حالاتو کې تاسو غوندې تنکیو ځوانانو هغه د دنیا سیالۍ ته ځان ورساو چې نن الحمدلله د افغانستان د کرکټ ټیم د نړۍ په سطح غالبا 8 9 مقام کې چلیږي. دا لوی خبره ده. د موږ تاسو کرکټ نوې ده او بیا د تاسو دا ډیره لوی خوشبختی ده چې د هر فکر خلک د تاسو ستاینه کوي. هیڅوک مخالفت نه در سره لري. هیله به هم دا وي چې تاسو هم خپلو ملي ګټو ته، خپلو اسلامي ګټو ته، خپلو وطني ګټو ته ښه ژمن پاتې سئ. په هر میدان هر چېرته سیاست د تاسو د هر په وجود کې افغانیت پروت وي، اسلامیت پروت وي. څو دنیا ته دا فکر ورکړي چې افغانستان په هر ډګر کې هر څه کولی شي. که تاسې دینداره یاست دنیا ته به دا فکر ورکړي چې دینداري او کرکټ سره ټکر نه دي، دینداري او لوبې سره ټکر نه دي. د تاسې له دینداري نه به د تاسې غوندې په سرهاو په زرهاو په لکاو ځوانان د دینداري فکر اخلي سبب به یې تاسې یاسته. که تاسې یو ښه ملي او ولسي اقدامات وکړئ نو ځوانان به تاسې له فکر نه فکر اخلي. همدغه د افغانستان د جوړېدو لار افغانستان خپله نه جوړي، همدا موږ تاسې به جوړو، دا ځوانان به جوړوي، دا نوی نسل به جوړوي. نو چې هر څوک په هر مسلک په هر لار کې ښه فکر ولري، سالم فکر ولري، نو بیا به دا وطن په هر میدان کې راپورته کېږي. موږ تاسې نه ډېر خوشحاله یو چې تر اوسه پورې الحمدلله هېڅ نوعه د بد اخلاقۍ رپورټ نه ده راغلی، د یو بېنزاکتۍ خبرې نه ده راغلی، د یو کمزورۍ خبرې نه ده راغلی. کې ګټلې ده کې بایللې ده خو په همت یې له لاسه نه ده ورکړې. نو دغه موږ له تاسو نه غواړو. په را روان وخت کې له پاکستان سره لوبه ده. د الله تعالی نه کامیابي درته غواړو. امید لرو چې ښه لوبه وسي او د لوبې ښه مدیریت وسي. جناب شهیدي صاحب ته د الله توفیق ورکړي او د بورډ مشر ته د الله توفیق ورکړي. ټولو ته چې په ښه طریقه سره هغه لوبې تنظیم کړي او ښه تعینات وسي. الله دې توفیق درکړي. لږه نه وروسته سریلانکا کې چې د اګست په اخره کې کومې لوبې دي په هغو کې له الله تعالی نه کامیابي درته غواړو. او بیا چې جام جهاني را روان ده یا ایشیا کپ را روان ده، په دې ټولو کې تاسو ته کامیابي غواړو. موږ هم شاته ولاړ یو، موږ هم حوصله افزایي کوو او موږ هم سیل کوو. موږ خوند در باندې اخلو. بیا چې تاسو غوندې ښه ځوانان چې د کرکټ په دوران کې لمونځ نه قضا کوي او هم د وطن غم ورسره یي، هم د افغاني غرور یې له ځان سره ساتلی، نو دغسې ځوانان د خدای ډېر کړي. دا د الله تعالی ډېر کړي. خدای تعالی دې وکړي چې تاسې خپلو وظایفو ته نور هم ښه ژمن پاتې سئ. زه پوهېږم تاسې په اسانۍ او په سادګۍ دې مقام ته نه یاست رسېدلي. تاسې تکلیفونه کړي دي، تاسې محنتونه کړي دي، تاسې تکلیف کښلی ده. دغه تکلیف به جاري ساتئ. د تا د هرې ورځې لوبه تر هغه مخته ورځو کې له تا نه کار غواړي، له تا نه تمرین غواړي، له تا نه مهارتونه غواړي. نو الله دې وکړي چې تاسې مهارتونه نور هم پیاوړي سي او موږ به انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت حکومت ټول به خدای کول د تاسې قدرونه کوي، د تاسې ستاینه به کوي. الله تعالی هم کامیابه لره. الله تعالی هم هر وخت په خوشحالۍ وطن ته راستنوه. هر کړه هر گفتار له سنت قرآن بوي، هر خبر دی وساتم امن و امان بوي، هر کړه هر گفتار له
سنت قرآن بوي هر کړه هر گفتار سنت قرآن بوي بس مفسد خلق لگرانا ہی وعدہ تا اباد و مات زگرانا ہی وعدہ ہر تباد سمکرم وگرانا ہی وعدہ تا اباد و مات زگرانا ہی وعدہ اباد و مات زگرانا ہی وعدہ یوم قدر خاور بستا نړۍ ته ورنکړم ستا کړي تبدیل ته په زور وزر نکړم یوم قدر خاور بستا نړۍ ته ورنکړم ستا کړي تبدیل سپوزي وروزر نکړم ستا کړي تبدیل سپوزي وروزر نکړم ستا کړي تبدیل سپوزي وروزر نکړم ستا ستنه پرز د خګرانا وعده تا اباد و مات زگرانا ہی وعدہ ہر تباد سمکرم وگرانا ہی وعدہ تا اباد و مات زگرانا ہی وعدہ تا اباد و مات زگرانا ہی وعدہ دا وطن زما وطن دا احمد شاه وطن ګرامه دا ابدال میرویس منصور او مولا وطن دا وطن زما وطن دا احمد شاه وطن ګرامه دا ابدال میرویس منصور او مولا وطن ګرامه دا ابدال میرویس منصور او مولا وطن زار بکرم لارم چی څګرانا ہی وعدہ تا اباد و مات زگرانا ہی وعدہ ہر تباد سمکرم وگرانا ہی وعدہ تا اباد و مات زگرانا ہی وعدہ تا اباد و مات زگرانا ہی وعدہ تا اباد و مات زگرانا ہی وعدہ